पेښور کې خیبر پختونخوا کې بلاور کې چې دا سرکار د طرفه دا ملاویږي هغه هم خیر دی خو زه وایم چې تعالی کوم اماونټ راشي خې اماونټ در راشي او ته به پوهې شو چې زما کور به جوړیږي زما روزګار به برابر شو زما علاج به کیږي بیا به مسافر ته د الله د رضا لپاره وای چې اوس ماته نور سمرا دیږي بس ته زما کارو شو الله مخکې غفور الرحیم دستا کار وکړي الله پاک به دې سیټانو ته نه الله پاک الله به کوټم جوړ کی الله به دا به الله کوي ګوردار ته خبر پوهه کما کزه دې مسافر ته په جړام شمه کنا او ترسو پورې الله تعالی رضا نه نو هغه وخت پورې تاسو سره څوک مدد نشي کولای او کله چې الله تعالی پتا مهربان شو نو هغه دا اوس زما خبر دا زستا ما سره خبرې کول دا مخامخ به وخت دا وخت ز چرتم لایف نیم راغله دا ستاره تګ زما مخامخ کېده دې کې د الف خان څومره ګټه وشوه دې کې زما څومره ګټه وشوه دې کې ستا څومره ګټه وشوه دې کې د مسافر څومره ګټه وشوه او دې کې د الف خان شیرپاو هغه مرګري مېکونه چې ته پرون نیولیو چې خالف خان شیرپاو دا کم 2 روپو والا میک چې د اریوزي او هغه د بینر زبارال زو خپل خبرې نور بیا کومه الله دې شرم پرده وساته او اوس به مونږ خپل خبرې وکړو ته زمونږ د طرفه هغه شوي چرته درشمه راکه الله اوس راکه हेलो अस्सलाम वालेकुम बचिया अस्सलाम वालेकुम संगे जुया खे हेलो ना ندی جاړي دا الف خان والا زه نه دی ګوره ده کې جړه کارنی څه دی کې خان دا خوشاله او پیسې اخلا دا 2 نمبر کا نه دا دلته بچیا وای ډرامې بازی زمون الله دا تاسو جوړل دا الله ګوري لګیا دی خو په زور دې مونږ نه جوړو او ان شاء الله باذن الله زر ته دا یقین سره هم چې خوشحالي بستا نصیب کی ان شاء الله تاسو بچاته الله تعالی نه محتاج کوي الله پاک دې شرم پرده وساته ان شاء الله باذن الله زیات خو نه ډیر ضرب تماته وې چې بچیا یا رورا یا سچ استاد زړی یا غراته وې پلار راته وې تر راته وې او زما مسلې ان شاء الله حل کیږي ان شاء الله حل کیږي با بالکل زه د الف خان غوندې پلار نه یم ګوره یاسې نه چې د الف خان غوندې پلار مې وګڼئ زه فی امان الله الله دې شرم پرده زه فی امان الله زبردست آمین خلکو باندې په شرافو باندې پیسې نه خرابوي په زناګانو پیسې نه خرابوي په ډاکو پیسې نه خرابوي تاسو مکه سرمنګي دا شوی دا تاسو چې شپې هم کوي تاسو وځي نو نه کولای دی معلوم نه مکه چې ټکړه راغلي او هم کولای دي چې غیرت سره مکه کومه کونا مکه چې دا د دې ته درې ته باندې جوړای او هغه چې سره هغه نه ته بلکې دې نه لګا دلته د پخېږي د خپل خاندان سره کومه کوي په ګاونډ کې کومه کوي صحیح شو ما دا یو هغه ته دیواله ته ټول مسافر په پاکستان کې او په کابل کې او په سعودي کې او په دوبۍ کې او په امریکا کې او په ماليزیا کې یو ټیم چې خپل خلکو سره تعاون ساتي ما کوي دې نه کومه لکه چې تبای کړی دوزخیان کړی دا وایي کار کړی زفی امان الله الله دې شرم پرده وساته السلام علیکم مهرباني الله خو فوج را وسو دا مونږ له روټۍ راکې دا مونږ له هغه راکې نو استاد څلو خزو چې کومې تارا وستې وي چې زر روپۍ هم دې ورکړي لک روپۍ یعنی زر روپۍ ځکه به زیاتې ورکړي په زر روپۍ نن سبا او هغه یو ماشوم وسره ظالمه د دې د مسافرو پیسې چېرته په ښځې به اوس به دې لګې هغه جایداد اوس زما واورئ خبره امداد خو بند شو نو ستاسو څه خیال دی الف خان ختم دی وایي بله پرچه شل پرچې وکړه شل د شلو نه پس د یوې شتمې پرچې باندې مم دا جایداد چې کوم ستا د ترونو زامن ستا د ترور زامن ستا د ماما زامن ستا د خپلو خپلوانو رفاقت او دا نور چې کوم بیګات پرون دې را لېږلي
د دې په نومونو د دې د خپل خپلوانو په نومونو ته خاندان ته ستا خاندان ته څه ویلی شوي دي بله ورځ ټلیفون باندې څوک لګیا و څو پرچې دې پې کټ کړلې څو جوابونه دې وله ورکړه ما ته خو دا ووایه چې دا ځمکه به څنګه کوي دا پلاټونه چې کوم دي دا بلډینګونه دا کوارټرې چې دي کومې جوړې کړي دي د دې یو پای حساب به نه اخلم او که ته وې ته نشې اخیستی د الله په ذات مې دې قسمي زه به دنه د هر څه حساب اخلم په دې راضینامو په غاړه او دون دلته غاړه ملاو کوو هغلته کسان راوباسه او هغلته پیشوګان راوباسه او هغلته سپي راوباسه جانبي په دې شیزونو کې نه دی ستا جایداد چې څومره اخیستی دی ستا په خپلو خپلوانو ستا د ذات څومره کسان چې دي دیو په نوم چې تا کم جایداد اخیستی دی تا چې د خپل نوم باندې الف خان فاونډیشن کدو ستا چې تعلیم وې او ستا عقل وې او ستا مازغه وې تا به هغه دویمه ویډیو چې دا ته به هغه موبایل نه دی زه تاسو ته اوس نه وایم اوس نه دا ریکارډینګ ځان سره کېدی بلکې یوټیوب والا ته ووایه چې دا کټ کوي دا پیس اوس نه درته وایم هغه موبایل به ته ورک شو ماشومانو غذار کو اوبو کې غذار شو او خدای خبر هغه ښځې ځان سره ویوړو هغه موبایل به مستن راوباسي په دې چې هغه موبایل چې کوم تا ریکارډینګ کړی دی هغه کې یو خاص ډیټا د الف خانه چې لمسکه د چرسو ګډې وډې وې هغه کې یو خاص ډیټا ده هغه ته نشي بدلولی او نه ستا په پاکستان کې داسې ټیکنالوجي شته چې هغه لري هغه کې یو خاص ډیټا ده تا باندې به هغه موبایل زه دې جج ته راغواړم تا به په دې حکومت هم په دې قانون دا کوم قانون چې ته کې په دې قانون به دنه سرمن داسې بوټه وباسم تا قانون نوم اورېدلی قانون تا ویلی دی کدو که تا کې لږ ډېر هم سړیتوب وی او تا کې لږ ډېر هم معلومات وی نو تا چې هغه ویډیو جوړوله اول خو هغه ټک ټک پرېږده که نه هغه خو زه یې کولی شم ما ته به دې ویلی وی چې راشه یو 3000 روپۍ دله درکوم دا ټک ټک بیا وکړه ما به د 3000 روپۍ باندې یو ټک ټک کړی په 3000 بل ټک ټک کړی په 9000 به دې را کړی ما به دله بیا لاین برابر کړی وی خو تا هغسې مو نه کړله دغه دې یو شی شو بله دې ښایسته خبره چې کومه ده هغه دا ده چې دا کوم جایداد دی اخیستی دی دا جایداد اوس په پاتې دا جایداد تا به واپس د اخبار ته لیږم اخبارونه به بیا په روډ باندې خرڅی که ستا خیالي چې اتره زامن او ماما زامن او دا کوتري چې د کوم یو نه ګورې بله خبره درته کوم دا د یو انټرویو شو بله ما ستاسو خانې خرابې کړې ومې زړه کولی هر څه مې دله تباه او برباد کړه نو ما ته دا ووایه زما هم خو څه شی راوباسه که نه که نه ته مسلمان یې بري که ډېر مسلمان زما حیا ساتونکی یاره تا دا منئ د الف خان شیرپا او اصغر چیما او کمال یو بله خبره درته کوه ډز پرون مانه پرون پکې یو بل راغلی و د هغې پلار هغې ګیره پټه کړې وه او سترګو نه ښکاره لکه ته ما ته نه ښکاري همدې سره ودرېدلی وه یا الله توبه هغه ځان له تماشې نه راغلی چې جان به ټکولی کېږو مونږ به یې ګورو پوه شوې